د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو ملګرو، هیله من یم چې د رمضان د میاشتې روژې به در باندې په خیر تېرېږي. نو زموږ د ټریننګ نننۍ موضوع چې د هغه په 2023 کال کې د آنلاین عایداتو ګټلو غوره لارې چارې دي چې څنګه کولی شو په 2023 کال کې آنلاین عایداتو له لارو چارو سرچینو استفاده وکړو، چې په هغې لړۍ کې هغه لومړی چې د امازون ده. د امازون نوم به تاسې ټولو ډېر اورېدلی وي، ممکن ورسره اشنا یاست. امازون د ای کامرس یا د آنلاین پیر او پلور لپاره یوازینۍ باوري مرجع ده چې تاسې کولی شئ ډېر څه پکې ترلاسه کړئ، ډېره ګټه پکې وکړئ. چې امازون لپاره بیا باید کورس وویل شي. که تاسې کورسونو ته رسیدګي لرئ په ښاراتو کې شته ده، نو که غواړئ راتلونکی مو روښانه وي، راتلونکي کې اقتصادي ستونزې ونه لرئ، نو امازون تر ټولو بهترین انتخاب ده. زما شخصا مشوره تاسې ټولو ته همدا ده چې پرته له امازون په بل شي باندې وخت مه ضایع کوئ. که مو امکانات په واک کې وي له امازون استفاده وکړئ، هېڅکله به پښیمانه نه شئ. امازون خپل بزنس ماډلونه لري چې بی ام د ډراپ شیپینګ ده، پرایویټ لیبل ده. نو که تاسې چېرته پیسې نه لرئ، ممکن ځینو مو اورېدلي وي چې پرته له پیسو امازون کې کار نه کېږي. داسې هم نه ده. که اکاونټ جوړ شي امازون کې او په مسلکي ډول یې زده کړئ، نو تاسې کولی شئ د امازون په ډراپ شیپینګ ماډل کې پرته له پیسو د ورځې $10 نه در واخله تر $300 د هفتې همدا ډول ترلاسه کړئ. داسې کسان زه افغانستان کې پیژنم چې هغوی د میاشتې تر $800 نه تر $1400 امازون کې ترلاسه کوي، همدلته افغانستان کې ژوند کوي. نو پرته له پیسو هم کېږي، خو صرف چې تاسې په مسلکي ډول زده کړئ دغه مهارت، تر څو وکولی شئ بیا له بزنس ماډلونه لري مختلف کولی شئ یو برخه کې کار پیل کړئ. که چېرته دویمه برخه کې بله سرچینه چې به هغه که چېرته امازون نه وروسته تاسې کار پرې کوئ، هغه به یوټیوب وي. نو یوټیوب هم هغه باوري ده سرچینه ده چې د آنلاین عاید لپاره تاسې کولی شئ له دې عاید ترلاسه کړئ. یوټیوب چینل که جوړ کړئ، هغه شرایط یې ورپوره کړئ، نو تاسې ته بیا په دوی هرې ویډیو خپرولو پیسې به درکوي او په دې لارې هم تاسې کولی شئ ښه عاید ترلاسه کړئ. که څه هم افغانستان کې د پیسو هغه مقدار کم ده، خو وخت سره کولی شئ پرمختګ وکړئ، پکې کار وکړئ. نو یوټیوب چینل هم د آنلاین عایداتو لپاره ښه ده په افغانستان کې چې کولی شئ استفاده ترې وکړئ. نو انشاءالله د یوټیوب مکمل کورس په مسلکي ډول درته موږ پلان کې لرو چې له اختر وروسته به انشاءالله هغه هم درته شروع کړو. نو په مسلکي ډول لومړی یوټیوب زده کړئ، بیا چینل جوړ کړئ، بیا به تاسې وګورئ چې څنګه پرمخ ځئ، څنګه ترې عاید لاسته راوړئ. بل دریم که درته معرفي کوو، هغه به کریپټو کرنسي وي چې افغانستان کې تاسې کولی شئ دغې نه هم عاید ترلاسه کړئ. کریپټو کرنسي چې دا د ډیجیټل اسعارو هغه تبادله پیر او پلور ده چې تاسې کولی شئ ډیجیټل اسعار واخلئ، ویې پلورئ، کرنسي یعنې صرافي په ساده اصطلاح ترسره کړئ، یو څه ګټه درته پکې پاتې شي. او همدا ډول څلورم د مهارتونو پلورل دي. که تاسې یوه برخه ښه زده کړئ، مثال په ډول مخکې مې ویل امازون مو په مسلکي ډول زده کړ، تاسې کولی شئ همدغه امازون چې دغه مهارت تاسې زده کړئ په نورو وپلورئ. نورو ته که زده کوئ مقابل کې پیس به ترې اخلئ، یا د خپل کورس که په نورو پلورئ نو مقابل کې پیس به درکوي. نو کولی شئ د مهارتونو په پلور باندې هم تاسې عاید ترلاسه کړئ، چې دا مهال تاسې وینئ چې ډېر کورسونه دي چې خپل قیمتونه لري. شخصا ما خپل امازون کوم کورس چې شروع کړی $600 پیس لري. نو که تاسې په مسلکي ډول امازون وایئ، نو حتما تاسې کولی شئ د بیرته دغه مهارت په پلورلو هم عاید ترلاسه کړئ. څومره پیسې مو چې پرې ورکړي شاید د دې څو چنده بیرته تاسې ترلاسه کړئ. نو دغه هغه څلور لارې چارې وي چې د څلور واړه یادداشت کړئ، فکر پرې وکړئ، که چېرته هر یو ته امکانات لرئ کار پرې وکړئ، تر څو آینده کې درته یو څه اسانتیا رامنځته شي، اقتصادي ستونزې مو حل شي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل ویډیویي درسه پورې ښه وختونه، ښې چارې ولرئ.